السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إن شاء الله بالدرس بقول ترتيب ذي الشيخ سلام موافق إن شاء الله توجه موت أصدر شروكو جزء شكور أيك ولكسر وفيك أصول القرآن الكريم أغا تشريكو دين ورسا بيدارك سورة فاتحة لازم وصل شراتك نن عنوان أو ترجمة الدرس بدأي د قرآن کریم عظمت او د قرآن کریم شرافت د ځان سره یاد ساتئ ځکه مزاج د انسان دا دی چې کله د شي په عظمت باندې او د شي په شرافت باندې پوه شي دا به ترغیب راځي تشویق راځي د زده کړه ده عظمت د قرآن کریم کې دا امور یا و تعبیرات چې قرآن کړي دی اول خیر کثیر ورته ویل لري سوره بقره 209 نمبر آیت قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي الله تعالی حکمت ورکوي من یشاء چاله دلیل شو په دې باندې چې قرآن کې ورنه الله تعبیر په لوی خیر باندې وکړي نو بس دې لوی خیر له اوس کارم ویل پکار دي خپل ولیم پکار دي حکمت به څه ته ویل شي دې پنځه تفسیرونه کې عمده تفسیر سره فهم القرآن د قرآن کریم فهم لکه څنګه چې دا تشریح امام راغب کړی د المفردات کې هغه وی چې مراد د حکمت نه یا خو علم دی یا فعل هغه فعل چې حق له رسیدلی د تفسیر امام مقاتل ادا آیت په تشریح کې څلور تفسیر کې چې حکمت سمنا مواعظ القرآن د قرآن کریم مواعظ لکه سوره بقره 201 نمبر آیت کې بعد حکمت تا معنی کی مواعظ د قرآن موعظه دویم کله کله حکمت راځي په معنا د فهم او علم سره سوره لقمان سوال زه په ځین شاندې نه کړی دي سوره نساء اگر که د حکمت نور تفسیرونه علماء لیکلي دي یو تفسیر علماء لیکلی دی عبد الله ابن عباس ابن مسعود او امام مجاهد هغه حکمت معنی څه قرآن د ابن مسعود شه د امام مجاهد او د امام مقاتل حکمت علم ته ویل کېږي او د قشان فقه ته ویل کېږي د فقه تشریح به وروسته راشي معرفت حکم مع دلیله یو حکم پیژندل سره دلیل نه شپږم یو تفسیر علماء لیکلی دی حکمت معنا الاصابه فی القول قول کې حق لرسېدل وم یو تفسیر دی چې حکمت معنا سمنا الورع فی دین الله د الله په دین کې ورع حسن بصری دا تفسیر کړی دی یو به زهد دی یو به ورع شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ الله فرمایي زهد سمانا ترک ما لا ينفعك فی الاخره هغه شی پر خودل چې په دنیا کې تعالی استفاده نه درکړي حکمت معنی فهم یو لسم یو قول علماء لیکلی دی چې العلم والعمل
حکمت دې ته ویل کېږي چې انسان علم په مسله باندې ولري د نور سبه عمل علم خو ځکه ضروری دی. امامنا و سیدنا امام بخاری رحمه الله هغه باب مستقل بنې مسله باندې خود لري چې باب ثابت دی په بار د علم کې قبل القول والعمل. د قول نظام په اول بنا بر هر تقدیر د دې ټولو توجیهات حاصل بدای چې کله انسان په قران کریم باندې پوي شي د دې په اطلاقات او په مصداقات او تفسیر بس دې ته ویل شي خیری کثیر ډیر لوی خیر دی او چت خیر دی دا. دویم کله کله تعبیر کېږي د قران کریم په باره کې 200 نمبر آیت الله تعالی فرمایي و اذا قرئ القرآن چې کله قران لوستل کېږي نو فاستمعوا له غوږ ورته کېدئ وانصتوا ټول مشاغل پرې دی سوچونه موبایل کومن سي نور شينا سره پارا لعلکم در پارا چې رحم در باندې وکړي شي د الله رخوا د الله د رحمت وشبه ته اسباب دی په دې وشبه ته کې یو سبب سره قران لناستا. حدیث کې مرضی رسول الله صلی الله علیه وسلم قل بفضل الله وبرحمته انت آیات کې درې قول عام مفسرین بیانوي. اول کوم دې مقام کې تعلق لري فضل نه مراد قران رحمت نه مراد اهل د قران لکه نن موږ تاسو کې نور په خپل فضل باندې څومره ډېر انسانان به دي ښکار پنځم عظمت د قران کریم دا رہی چې دا سبب دی لپاره د الفت او محبت مینه په دې سورہ عمران سورہ 3 نمبر آیت کې فرمایي واعتصموا بحبل الله پنجو لګوي د الله تعالی پر سیوانی جميعا ټول باخر کې سوې فالف بین قلوبکم الله سازو ما بین کې مين راوستا. حبل الله بارک مفسرین معناګانی کوي القرآن د پاره د نزول د برکاتو الله تعالی قرآن د وجه برکات نازلې. سورہ مائده 6 نمبر آیت قرآن کې الله تعالی فرمایي ولو انهم کچرته انسانانو اقاموا التوراة والانجيل ودرولې وې تورات او انجیل وما انزل الیه. قول عام مفسرین لیکلي چې برابر شان ممکوي لاندې بچي اولادونه دلته ما انزل الیه مراد سره قرآن لو اقاموا سمانا. عبد الله ابن عباس معنا کوي الله قرآن کې څه خبره ده اوس په دې باندې عمل کوي. ابن جوزی برایت په تشریح کې څه ویلي دي وقد اعلم الله بهذا الله تعالی په دې آیات کې موږ له خود لوکړل څه ویلي چې مراد د تقوا نه علم القرآن والعمل به چا چې د قران کریم علم زده کې په دې باندې عمل ووم دا معنا چې قران کریم سبب دی د الله تعالی د رضا. سورہ قاف و 10 نمبر آیت د الله د رضا اسباب به د تشریکی یو پای کې سره قرآن څخه دا سبب ذکر دی. ان فی ذلک ذکر محبت بدی ته نشي ویل کېدی. یو کس دې کېسته جامع واغوستي کېسته گاډه بنگلې استعمال کړه یو چې راځي ابل بخا مخانه منځي اهل علم منکتلی دي طلاب چې پرې خلاص کې چپلې او چپلاس کې قرآن دی څو وغیرہ کې خودلې دی او به اشاره دی غاړه کې واجب ملا پورې وټړو څه خبره بني خو باز خلک اس به باکه ان شاء الله ورځي نه ډېر احتیاط سره. شپږم ادب د نفس قرآن سره دا دی چې قران کریم په یوځای کې خودلې شویلې پای باندې مده پاسب کې نه اړای التخطي علیه
هم ادب علماء لیکلی دی چې انسان قرآن راوالی د لرې نه شي ولي. بعضې خلک یې بې باکه غوندې تلاوت چې وشي نو بیا راوالي لرې ځای کې وغورځوي نه اوچت شه بینچ او راهیل باندې کې د ډېر احتیاط باندې. اتم ابن حجر لیکلی دی ادب په قرآن کې دا دی چې انسان به په ډېر وړو وړو الفاظو باندې نه لیکي که دې کې معصمت د قرآن د منځه ځي په داسې کیفیت باندې چې سر سره کېږي نه دا خو ډېر لوی کتاب دی نه څومره چې دا اوچت لوی غټ الفاظ باندې ولیکلی شي درست. نهم ادب علماء لیکلی دی چې انسان مرا قرآن کریم خور اور نه پرېږدي. یو سړی دی بطور مثال ادو قرآن تلاوت کې دی یو کار پسې اوچتېږي هېڅ قرآن هم شي پرېږدي نه بند دی که وروسته پسې به یې راشه بے کلاو کلستلو لا بے لسم ادب علماء لیکلی چې انسان مرا قرآن کریم پر ځمکه باندې نږدي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم تورات دپاره ما بارک را واخستو قرآن خو قرآن دی بے. یو لسم امام قرطبی لیکلی دی په مقدمه تفسیر کې انسان مبرې باندې تکیه نه وي بالک به ترې نه جوړوي ډډه. دقه شان امام نووي الاداب لحملة القرآن کی بے دارا جمع کړي دي. دریم بحث د قرآن کریم تعریف او دقه شان دي نمونه تقریبا یو سل شل نمونه دي. قانون بیدار د علماء په نسبت باندې انسان چې کله په یو علم باندې بصیرت لري نو بس درې شیونه پیژندل ضروري دي. دا علم تعریف دې سره به د خوا کې موضوع دې سره به د خوا کې غرض درې واجب ضروري دي علم تعریف موضوع او غرض. د قرآن تعریف سره من به دومره وایو چې کلام الله دا د الله کلام دی نفسي او لفظي مه تقسیموه بس دا قرآن چې زموږ مخې ښودلی شوی د الله کلام دی. وروسته انشاءالله بیا امام بخاري او د امام اهل السنه والجماعت امام احمد ابن حنبل د خبرې تطبیق چې یو قرات دی یو تلفظ دی یو نفس دا قرآن دی کلام الله دا د الله کلام دی. وکتاب عربی کتاب دی چې عربی دی انزله الله تعالی اللہ تعالی نازل کړی دی الی محمد صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم لا بوحی جلیین پر شواهی باندې چې ښکاره ده. ابن قیم به وحی تقریبا اته معناګانې کړي دي. المنقول الینا مونږ ته راغلی دی نقلا متواترا په داسې نقل باندې چې متواتر دی. المکتوب فی المصاحف بیا هم ځان سره یاد ساتئ که یو کس تاله ووایي د قرآن تعریف وکړه څه وایه کلام الله دا د الله کلام دی. کتاب عربی عربی کتاب دی انزله الله الى محمد صلی الله علیه وسلم اللہ تعالی نازل کړی دی نبی صلی الله علیه وسلم لا بوحی جلیین پر شوی چې ښکاره ده. المنقول الینا نقلا متواترا مونږ ته نقل لی په نقل متواتر. المکتوب فی المصاحف مصاحف کې دا به لیکلی شوی دی او قرآن به جدا جدا تعریفات دا کړي دي. کله وایي سوره اعراف 2 نمبر آیت کې کتاب دی کتاب دی تعالی نازل شوی دی انزل الیک. سوره طه 4 نمبر آیت کې به وایي
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نازل کړی شوی دی دا هغه الله د خوا نه چې اسمانونه پیدا ځمکې پیدا کړې او بر اسمانونه. سورہ مائدہ 1 نمبر آیت. وانزلنا الیک الکتاب بالحق مونږ تعالی کتاب نازل کړی دی پرشته حق. التدری تفسیر ابن قیم کړی دی خاص کر ابن کثیر. حق کله راځي معنا ده بالعدل، حق معنا بالصدق، حق معنا لاظهار التوحید. سورہ عبسہ 14 نمبر آیت. فی صحف مکرمہ اغ صحیفو کی شاہ قابل عزت دی. سورہ بین 2 نمبر آیت. سورہ بقرہ 19 کی بے ہوئی فإنہو یقنن اللہ تعالی کتاب نازل کرے. څنګه نازل کړی دی؟ علی قلبک ستا په دې زړه باندې باذن الله د الله په اذن باندې. سورہ شعراء 95 الته معنا کړی دا. سورہ تکویر 20 نمبر آیت. سورہ نحل 2 نمبر آیت. دویم دا خبر بیان ساتي چې قرآن ګوره مخلوق نه دی. امام بخاری دای سره پر اخوا کې امام احمد ابن حنبل رحمه الله ډیر وګد بحثونه او مناظرې دا وخت د خلکو سره کړي وي په دې باره کې چې قرآن کریم دا ګوره مخلوق نه دی. امام لالکئی به دا مسله ذکر کړی دا شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعت اول جل 214 نمبر صفحه نا تر 399 نمبر صفحه پورې او ډیر انتهازات ادله په دې را جمع کړي چې قرآن مخلوق نه دی. دا نفسي او لفظي راځي غلط تفسیر بدعي. لکه ډیر خلک وایي کنه چې دا قرآن کلام نفسي دی او کلام لفظي دی. حدیث کې مرادي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول شی چې الله تعالی پیدا کړ قلم. دلیل له بده باندې چې دا کلام قبل القلم دی. د قلم نه مخکې پیدا شوی دی. معلومه شي چې دا مخلوق نه دی. دویم ابن کثیر د آیات په تشریح کې لیکي الا له الخلق والامر. دلته کې والامر مراد قرآن اے عطف کړي دی په دې خلق باندې. قانون په علم نحو کې دا دی معطوف وجودی په نسبت سره معطوف علیه لا مخلوق یو شو قرآن بل شی شو. دریم دلیل لا قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې نه ختميږي کلمات الله د الله کلمې مخلوق خو ختميږي. پته ولګي چې کلمات الله غیر مخلوق. د اسرا روایت د عمرو ابن دینار دی. هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ملګری مې وکاته دنه واړو څه ویلي دي. چا چې ویلي چې قرآن مخلوق دی فهو کافر وي دا سړی ګوره کافر دی د ایمان نخلاص دی. او د ټولو تابعینو اجماع ده په دی. شیخ الاسلام ابن قیم هغه به اجتماع الجيوش الاسلامیه 202 نمبر صفحه کې دا مسله تفصیلی لیکلی دا چې قرآن مخلوق نه دی دا غیر مخلوق دی. بدا خبر ځان سره یاد ساتئ. انسان او وخت کې قرآن باندې پوهیږي چې کله سړی دی په نومونو باندې پوهی شي. قرآن کریم څومره نمونه دی؟ 100 نمونه باید ځان سره یاد وساتئ. چا نه نوي ذکر کړی دی چا د اینه اضافه چا 55 ذکر کړی دی چا 50 ذکر کړی دی. بنا بر هر تقدیر خو اول نوم د قرآن سره الکتاب
دا ځان سره یاد ساتل پکار دي. سوره بقره 2 نمبر آیت. ذالک الکتاب، تقریبا لفظ کتاب قرآن کی 230 کر ذکر کړی شوی دی. سوره بقره کې ان شاء الله به خبره تشریح کیږي. دویم نوم د قرآن کریم چې القرآن دی. سوره واقعه 9 نمبر آیت. انه لقرآن کریم، بے لفظ قرآن معرفم ذکر کړی شوی دی قرآن کریم کې. او نکره معرفه 58 کرت، نکره تقریبا 15 کرت آغاز ذکر کړی شوی. دریم یونی میرے الکلام. سورہ توبہ 5 نمبر آیت. حتی یسمع کلام اللہ، بے لفظ الکلام قرآن کے تقریباً سلور کرت دار آغلے رہے. التبر کلام اللہ مصداق بے ذکر کی گئی شی مراد دے نسو مقصد پائے کی سجے سے خبر دا. سلورم نمیرے النور. سورہ نساء 2 نمبر آیت. وانزلنا الیکم نورا مبینا، امونگ نازل کرے تاسو لکارننا. لفظ نور تقریبا قرآن پر صفت کی 12 کرت راغلے رہے. بنزم کل کل دی یونم دے الہدا، ہدایت ہدن. بقرہ 2 نمبر آیت. ہدن للمتقین. التب انشاءاللہ بے جواب دو سوالی چی حمل دو ہدن پا القرآن بانی کتابان غیری سیدہ کو حمل دو وصف راغے پا ذات قانون دارے. حمل کے من وجہ اتحاد من وجہ مغایرتی. التب کل الوجہ مغایرت تے. دری قول علماء لکری لی یو مصدر من الفاعل یهدی للتی ہی اقوام. بے قرآن کے ہدن لفظ تقریباً 2 کرت راغلے رہے. شپگم دری یونم دے رحمت. سورہ لقمان 3 نمبر آیت. رحمت دے للمحسنین، آئی انسانان دو پارا شامل کی خالص داللہ دا رضا بخاطر. محسن د احسان درجه، د احسان اسباب، د احسان یویش تعریفہ اب انشاءاللہ بے رایت پہ تشریح کی رازی. دو قرآن کریم یونم دے فرقان. سورہ فرقان 1 نمبر آیت. تبارک الذی نزل الفرقان. الفرقان تقریباً فرقان 3 کر ذکر کرے لے. حق باطل جدا کر گرا، سے پہ یو طرف بانے کھڑو، سے پر بل طرف بانے کھڑو. اتم دری پرمونی کی یونم دے شفا. سورہ بنی اسرائیل 2 نمبر آیت. ما هو شفاء. بے شفا لفظم صفتم دا قرآن 3 کرت راغلے لے دا. نہم موعظہ. سورہ یونس 5 نمبر آیت. قد جاءتکم یقینا راغلی تاسو لا موعظہ ساسو دا رب دخوا. موعظتن کی تنوین دا پارا تعظیم. من ربکم مربان دال کے. تقریباً موعظہ شپک کرت راوڑے را. لسم دا قرآن کریم یونم دے کریم. سورہ واقعہ 9 نمبر آیت. انہو لقرآن کریم. یو کرد لفظ راغلے بے. ایو لسم کلور تا ذکر ویلے شویلے. سورہ انبیاء 50 نمبر آیت. هذا ذکر
دا یاداش دے مبارکن برکتی. تقریبا قرآن کے لفظ ذکر بے نہ چلوے کرت راغلے دے یو کم 50. دولسم کل کل ورطا علی لفظ کی دے علی. سورہ زخرف سلورم نمبر آیت. تقریباً علی بے یو کرت ورطا ویلے دے. دیر لسم حکمت مرتا ویلے دے. سورہ قمر 5 نمبر آیت. حکمت بالغہ. بے حکمت قرآن پر صفت کی 5 لسکرت راغلے دے. سوار لسم حکیم. سورہ لقمان اول نمبر آیت. تلک آیات الکتاب الحکیم. سلور کرت بیدا لفظ راغلے دے الحکیم. 5 لسم محیمن. سورہ مائدہ 38 نمبر آیت. یو کرت دا لفظ راغلے پر ایک معنی دا محافظ. قرآن در مخ محافظ دے گا. شپاڑسم مبارک دے بل لفظ دے. سورہ سواد کے برا 29 نمبر آیت. کتاب انزلناه الیک مبارکن. من کتاب تعالی نازل کرے رہے مبارک. تقریباً سلور کرت. التنی شاپوری بے دے وجہ بیانی. قائل مبارک، طالب العلم مبارک، خادم مبارک، طول مبارک مبارک. سمر خیر پکے دے نفس ناس تکے دے. واللسم کل کل تعبیر ہونا کی دیشی بحبل اللہ. سورہ عمران 103 نمبر آیت. واعتصموا بحبل اللہ. یو کردہ لفظ راغلے لے. اتلسم کل کل ہونا تعبیر کی دیشی پا الصراط المستقیم نی غلار دا. سورہ انعام 135 نمبر آیت. تقریباً قرآن کے پدی نمانی یاد شوے دے نن نسکارت. نن نسم دے یونم دے القیم. سورہ کہف اول و دویم نمبر آیت. قیمن مضبوط مضمون والا. یو کردہ لفظ راغلے دے. شلم کل کل تعبیر ہونا کی دے شفا الفصل. سورہ طارق 10 نمبر آیت. انہو لقول فصل. یو کردام راغلے دے. یہ وشتم کل کل تعبیر ہونا کی دے شفا النبأ العظیم. سورہ نبا اول و دویم نمبر آیت. عن النبأ العظیم. دو کرت بیدار آگلے دے. دویشتم احسن الحدیث. اللہ اور تک حدیث ویلے دے. اضافت دے صفت دے موصوف لا. سورہ زمر 3 نمبر آیت. دا بے قرآن کی یو کرت راگلے دے لیکن احسن درے کرت راگلے دے. نفس احسن. درشتم التنزیل. سورہ شعراء 192. دی صفت مانے تقریباً قرآن کی سوار لسکرت راغلے لے. سلی رشتم بل صفت قرآن روح. سورہ شعراء 2 نمبر آیت. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحاً من امرنا. تقریباً 5 کردہ تعبیر شوے دے. 5 کل کل اور تو وحی ہوئی. ابن حجر او دقشان ابن قیم بے دے اتم اصداقات بیان کری دی. سورہ انبیاء 5 نمبر آیت. بالوحی. وہی ورطہ 2 کرت ویلے دی. شپگشتم یونمی دی المثانی. سورہ زمر 3 نمبر آیت.
مثانی دا معنا چې خو بار بار نازل شوی دی. مثانی دا معنا چې بار بار لوستل کېږي، بار بار لولي داخله کړه هر وخت د پاره. ویشتم نمبر عربی سورہ یوسف 3 نمبر آیت. انا انزلناه قرآنا عربیا. التبه مراد مانا لغوی دا، تعبیر ہونے کے دیش پا واضح المراد. اصلا یہ جواب دو سوال لے چکل قرآن عربی نے منگے بے سکو عرب پوئی گی و قرآن پوئی گی نا مانا لغوی مراد دا مضمون اخکارا دے. عرب ہم پوئے گی، عجم ہم پوئے گی، ټول من پوئے گو. الدر عبداللہ ابن عباس سے بے نقل لے شکر دا قرآن غیر مخلوق دے اور تقریباً پا دین امان قرآن کی اول اسکرت تعبیر شوے دے. اتی اشتم کلا ورطا ویلے شوے دے القول سورہ قصص 15 نمبر آیت. او پا دین امان تعبیر تی شوے دے نہ کرت نہیں اشتمال بسائر سورہ جاسیہ 6 نمبر آیت. ہاذا بسائر للناس. بسائر مانا دسی کتاب دے چھ دے انسان دے زڑکی دن رنا راوڑی قوی قوی دلائل قوی قوی عمدہ آو خواہ دے خواہ خبر نہ رہا. یو کرت دا تعبیر شوے دے. درشم کل کل تعبیر اور نکی گی پا البیان سورہ العمران یسولات درشم برائد. هذا بیان للناس. تا گورا وضاحت دے پارا دے خلقو عام انسانانو. یو درشم کل کل ورند علم تعبیر کی گی سورہ بقرہ یسول 5 نمبر آیت. من بعد ما جاءک من العلم. تقریباً قرآن کی بدی تعبیر بانی سوار لسکرت شوے دے. دو درشم کلون تعبیر کی دے شپا الحق باندے سورہ علی عمران 2 نمبر آیت. کی شوے دے بے درش بیتا کرب. دری درشم العجب سورہ جن اول 2 نمبر آیت. قرآن عجبا یحدی للرشد. تعجب والا دے جس لئے ارتکینی علوم بالکل نخلاصی کی شی اللہ را سمر لوی کتاب دے سمر اوچت مضمون لری دا. 2 نمبر آیت. دو کردہ تعبیر شوے دے. وہ درشم کرورتا وی المتشابہ کتابا متشابہن سورہ زمر 3 نمبر آیت. التا و جواب دو سوال میں کلوی قرآن محکم دے لکا سورہ العمران کلوی او بعض متشابہ دے کلوی طول محکم دے لکا سورہ ہود کلوی طول متشابہ دے لکا سورہ زمر. تطبیق دا دے مانا لحاظ صلاة سے محکم دے سے متشابہ دے بے وہ فرقون ذکر گئی چھے محکم متشابہ سے مانا ظاہر المراد ہو غیر ظاہر المراد. احکمت آیاتو مانا حکمتون بکی دی ومتشابہ مانا فی الفصاحت والبلاغت. بس دی تویرش التطبیق مین الآیات. درشم کرور تویرش الصدق سورہ زمر 3 نمبر آیت. والذی جاء بالصدق درے کردہ تعبیر شوے لے. نہ درش کلورتا عدل ویلے شوے لے. سو جدا جدا تعبیرات قرآن کڑی لی. قرآن بس قرآن پخپل تشریح امداد سیدہ سورہ انعام سورہ 15 نمبر آیت. سلور کردہ تعبیر شوے لے.
څلوېښتم کله کله ونه تعبیر کېږي په ایمان باندې چې ایمان زده کوئ نو انسانانو راشئ قرآن له سورې ال عمران سورې 3 روي انا سمعنا منادیا یقینا من خوږې ښودلی یو آواز کوونکي لا چې خلک یې رابلل ایمان ته منادي نه مراد څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه مراد څوک دی قرآن له خلک دعوت کوي اوس هم تاسو ګورئ چې په ځای به درسونه شروع شي ځکه نن اول د شعبان خلکو له دعوت کوي دعوت پرې تعبیر باندې کوي چې پلانې صاحب ډېر قوي امام دی پلانې صاحب ډېر قوي مفسر دی نه قرآن جمع سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیر خلک دعوت کوي قرآن چې لرو بل څه ضرورت دی یاره خو ډېر اوچت مولا دی څلوېښت ورځو یې کافیه وایي ابل خو پلانې مولا دی نه للایمان راشئ دی قرآن له یو څلوېښتم کلی نوم دی المنادي انا سمعنا منادیا دلته کې په دویم تفسیر منادي نه مراد قرآن بے مراد دای نه سره چې کله منادي نه مراد قرآن شي ایمان نه مراد به توحید دی قرآن مونږ لوي چې لا اله الا الله یو الله یو الله یو الله دا به ځان سره یاد ساتئ اهل الحديث ای چې هر وخت بیانې قرآن او سنت دا ولی قرآن د انسان عقیده درستی سنت د انسان عمل عقیده او عمل د دواړه جوړ شو کم انسانان شوی قرآن او قرآن حدیث سره تعلق نه عقیده به درستی نیمګړی څوک چې حدیث سره تعلق ساتي او قرآن سره نه ساتي نو عمل کې به ډېر بدعاتي اهل الحديث ای قرآن جمع سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم شریک روان کړي دي نو کله چې منادي نه مراد رسول الله ایمان نه مراد قرآن کله چې منادي نه مراد قرآن ایمان نه مراد توحید دو څلوېښتم کله ورته امر الله ویلی شوی دی امر سورې طلاق 5 نمبر آیت ذالک امر الله دا د الله امر دی نو امر په دې معنا باندې تقریبا سلور کرت به راغلی دی درې څلوېښتم کله کله ورته ویلی شوی ده بشرا سورې نحل 2 نمبر آیت هدن و بشرا پنځه کرت دا تعبیر شوی دی بشرا ورته ولي وایي بشرا په دې مناسبت باندې چې انسان کله قرآن واوري نو ایسته ور باندې خوشحالي وګوره کنه اخر چې قرآن والے دی هیڅ دومره نه خوشحالېږي لکه قرآن په درس د قرآن په ویلو څلور څلوېښتم المجید قابل د عزت سورې بروج 20 آیت بل هو قرآن مجید بلکې هغه چې قرآن دی لوستل کېږي او قابل د عزت تقریبا دو کرت الله را تعبیر کړی دی مجید پنځه څلوېښتم کله کله تعبیرونه کېدی شي په الزبور باندې سورې انبیاء 5 نمبر آیت ولقد كتبنا یقینا لیکل کړي موږ په زبور کې من بعد الذکر سعید ابن جبیر وی زبور نه مراد قرآن ذکر نه مراد تورات او انجیل زبور نه مراد قرآن ذکر نه مراد تورات انجیل آیت کې د بیړې توجیهات دي مقصد پکې عظمت د معاویه سے بیانې ګلتا زبور کلب معنا د مکتوب سره راځي شپږ څلوېښتم یو نومې دی المبین سورې یوسف اول او دویم کې تلک آیات الکتاب المبین دا آیتونه د کتاب د المبین واضح المراد قرطبی هلته به دو تفسیره کوي المبین لازمین دی او متعدیم دی لازمی معنی واضح المراد متعدی دا معنی بین الحلال والحرام حلال و حرام تشریح کړل اتلس کرت المبین به راغلی دی
وڅلوېښتم یو نومي دی بشیرو. حامیم سجده 4 نمبر آیت. بشیرا و نذیرا. کم انسانان شاه دوستان دی ایله زیره دی څوک چې نه مني بس ایله یره ده. قرطبي معنا کړي چې علامات تخویف. اته څلوېښتم کله کله نذیر هم دی سورې حامیم السجده 4 نمبر آیت. بشیر او د سره د خوا کې نذیر یو کردار غلې لري. نه څلوېښتم عزیز حامیم السجده 4 نمبر آیت. وانه لکتاب عزیز یقینا دا قرآن کتاب دی بی مثلا. عزیز سمانه بی مثلا، بی مثلا کتاب دی دا. یو کرت پر تفسیر راغلی دی صفت باندې. پنځوسم یو نومي دی بلاغه. سورة ابراهیم 250 نمبر آیت. هذا بلاغ للناس. دا قرآن بلاغت تے وضاحت دے پار دا عام انسانانو. ہر څوک پی پویږي. څوک دا عذر نشي ذکر کولای چې موږ نه پویږو، پی پوی نه یو. دو کړه دا تفسیر شوی دی. یو پنځوسم قصص احسن القصص. یو قصص دی یو قصص. قاب کسره د قاب فتحه. کله چې کسری به جمع قصتون ده او کله چې قصص نه به بیان معنا ده. اضافت د صفت د موصوف لا بیان کېستا ولې کېستا بیان دی. ابن قیم به لیکلی دی چې فيه الف حکم دی کې زر حکمتونه دي. کوم دي سم ان شاء الله دي تشریح شالتا درې کردانو راغلي دي. 250 کله ورته ویلې شوی آیات بینات. سورہ عنکبوت 9 نمبر آیت. بل هو آیات بینات. وہ کردات تفسیر شوی دی. 350 الحکم. سورہ رعد 10 نمبر آیت. اللہ ادارے سے فیصلہ دا عربین مضمون کارا دے. درې کرت الله را تعریف کړي تفسیر تعبیر کړي لري. 450 کله ورته سبیل الله ویل شوی دی. سورہ انعام 250 نمبر آیت. فتفرق بكم عن سبیله. سبیل نه مراد سره قرآن. تقریبا سلویخ کردا تعبیر شوی دی. 55 کلمه. سورہ انعام 15 نمبر آیت. وتمت کلمۃ ربک. التا کلمین مفسرین لیکي مراد قرآن. تقریبا 2 کردا تعبیر وشو. 56 کلمات الله. سورہ انعام 15 نمبر آیت. لا مبدل لکلمات اللہ. شپک کرت اللہ لا تعبیر کڑے رے. وہ 50 الحدیث. سورہ کہف 6 نمبر آیت. لم یؤمن بهذا الحدیث. التا معتزلی استدلال کی شکورہ حدیث کی معنی دا مخلوق دا. نا التا حدیث پا معنی دا نقل لے. درت جواب کول دا انشاء الله. حدیث فی زعمکم. حدیث مانا خبر و حدیث مانا نقل. وہ کرت اللہ لا تعبیر کرے رہے. اتا 50 یو تعبیر شویر فضل اللہ. سورہ یونس 50 نمبر آیت. تقریبا 10 کرت اللہ لا تعبیر کرے رہے. او سلور نمونه پر یو آیات کې ځان سره یاد ساتي. سورہ عبسہ 14 کې 9 50 معنا فی صحف شپیتم مکرمه.
یو شپیتم مرفوعه، دو شپیتمانا مطهره. ټول یو کرت راغلی، صرف لفظ صحف او مطهره هغه دو کرت راغلی دی. درې شپیتم معنا برهان، سورې نساء یو سل څلور اویا. قد جاءکم برهان، برهان څه معنا؟ هغه دلیل ته ویل کېږي چې د یقیني مقدماتو نه مرکبي. تنوین د پاره تعظیم، من ربکم بل دلیل لبه. آیات کې به ان شاء الله به فرق ذکر کیږي چې برهان څه معنا، نقص څه معنا، معارضه څه معنا، حجت څه معنا، مقدمه څه معنا، مسأله څه معنا، دې سره دلیل څه معنا، استدلال څه معنا. یو کردا تعبیر شوی دی. څلور شپیتم بینا، سورہ انعام 155 نمبر آیت. قد جاءتکم بینا. پنځه شپیتم مفصل، سورہ انعام 114 نمبر آیت. مفصل اندامنا ارى مسئلہ پر قرآن کی تفصیلی جدا جدا. دا خبره دی بعض مقلدینو غلطه ده چې سلویک فیصله مسائل قرآن کې نشته، حدیث کې نشته، مجبور یې شری امام بس روان شو. نه، الله وی مفصلا ارى خبره جدا جدا ده. الله یو سو یو تو بل سو. ټیک د ابن کثیر وی چې موږ په نه پوهیږو نو موږ کې بلا نقصان دی. ارى مسئله کې موجود ده، دې کې بهشتري د قرآن و سنت علماء لورشا چاہی طالب علم کې لغو کې استدلال مو کې د قرآن نه د نه د حرمت د نکاح مسله مت برابر کې چې دا حرام ده د قرآن نه. نو سورہ انعام 114 شپږ شپېته کې نعمت الله ورته ویلې ده. سورہ العمران 103 نمبر آیت. فاصبحتم نو ګرځي د نعمت د الله تعالی باندې اخوانا نورنا الت بنعمته، د نعمت او فضل و فرق دی. سورہ نور کې ان شاء الله به ذکر کی. کله کله قرآن کی تعبیر کیږي په نعمت، کله کله تعبیر کیږي په فضل باندې. فضل او نعمت کې څه فرقونه؟ سورہ العمران 103 نمبر آیت شپږ کرت دی ویلي دي. وش پیتم یو نمیریال کوثر، سورہ کوثر اول نمبر آیت. انا اعطیناک الکوثر. التا کوثر کے تقریباً 20 مصداقات مفسرین بیانی چې مراد د کوثر نسلی. دو قول بدی 20 کې عمدری معنا حوض کوثر یا خیر کثیر. په یو تفسیر باندې مراد قرآن. آتش پیتم شد المیزان، سورہ شورای سرولہ سنبرات. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. التخطیبی عجیب تفسیر کرے دے. سراج المنیر کی وئی قرآن ترازور خپل اعمال دخل کو اعمال، خپل اخلاق دخل کو اخلاق تلے کرے برے قرآن باندې. یہ چا برابر عمل پہ ہو کے چینی استعارت کی. نحش پیتم الحجت البالغہ، سورہ انعام 199 نمبر آیت. فللہ الحجت البالغہ. التم مفسرین معنی بے کی حجت بالغہ سے معنی اوہم شریعت تبیان دے. قرآن کی نم ذکر کرے شویرے سورہ نحل 9 نمبر آیت. تبیانا لکل شئین، تی کہ وضاحت تیرے پار داریوشی. منکرین حدیث دا آیات نے استدلال کی چھو گورا قرآن کی تبیان لکل شئین و حدیث سے ضرورت تے. التم انشاءاللہ پہ ایمان بہرے دی شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ دی تبیانا لکل شے بارہ کے مستقل کتاب لکو. انکار حدیث سے انکار قرآن تک، احادیث نے انکار دار قرآن نے انکار دے.
الته لكل شی به مراد کوم کلو مراد د مصداق الشی دی یو اوی النجوم سوره واقع 15 نمبر آیت بمواقع النجوم یو تفسیر معنا قرآن دعا وکل کل تعبیرونه کیږي په النجم باندې سوره نجم اول نمبر آیت والنجم اذا هوا سوال لس توجیحات مفسرین په آیات کې ذکر کړي یو کې معنا قرآن دریوه مصدق سوره بقره 2 نمبر آیت مصدقا لما معكم مان مراد دین یا مان مراد کتاب لس کر تعبیر الله کړی دی قرآن څنګه مصدق دی بقره 2 کې بوې خو اجمالی ځان سره یاد ساتي درې طریقو باندې دا مصدق دی اول د مخکې کتابونو کې زیره ورکې چې د آخر زمانه کتاب راځي قرآن بس راغی نو څو چې بچا زیره ورکې او راشي بس خلک خوشاله وي دویم مصدق په دې معنی باندې قرآن مونږ له وایي چې په دې مخکې کتابونو باندې به ایمان لري اجمالا لکه څنګه چې امام بیزاوي دا ویلي دي بالجمله درې مصدق په دې معنا سره دی هغه کتابونه او دا کتاب دی ټولو یو موضوع دا چې لا اله الا الله او خلق یو الله رکوع سجدا رامدد شویل یو هغه له کې بل چالنا څلور اویا العظیم سوره هجر واته نمبر آیت والقرآن العظیم درې کړه دا تعبیر شوی دی پنځاوی المنزل سوره انعام یوسل سوال نمبر آیت الته ویل دي چې انه منزل یقینا دا نازل شوی رد راغه په حلولیانو منزل یو څوک دی منزل بل څوک دی منزل الیه بل څوک دی تدیر نمونه دلیل له بده معنی چې قرآن ډېر لوی کتاب دی شرافت او فضیلت والا ځکه الوسره المانی کې لیکي کثرت د نمونو دلالت کوي په شرافت د مسما یو سلسل نمونه د 15 مته ذکر کړو څلورم مبحث حکمت په نزول د قرآن کې څه دی ته ولې نازل شوی دی جواب دادی قرآن چې نازل شوی دی بس دا د حکیم ذات کار دی فعل دی او یې خامخا حکمتي مونږ انسانان کمزوري او استعداد دومره نه لرو چې د الله حکمتونه کنټرول کو خو باز ځان سره یاد ساتي اول لوی حکمت سره هدایت دی دا سوره بقره 2 نمبر آیت سوره بقره یوسل 15 هدل للمتقین هدل للناس البته ان شاء الله به خبره کو اسباب د هدایت سری دا حکمت تقریبا قرآن کی به 2 اشکر ذکر کړی شوی دی دویم حکمت دار شفا ده شفای ظاهری او مانوی دواړه ویل ولې بچا باندې دم کوي سوره فاتحه وکړه دم متعلق به ان شاء الله خبر ذکر شي امام قرطبی اول جل امام الوسیر المانی بن لسم جل کنز العمال لسم جل زاد المعاد ابن قیم سلورم جل ای کی دا درې خبر عمده ذکر دی اول چې عربي دویم چې معنی معلومه دریم چې ماسور دمونه دریم نوم حکمت دی رحمت سلورم موعظه سوره نسو 50 کې ویلي دي
یا ایها الناس یا انسانانو نړیوال کتاب دی دا تاسو وعظ راغلی دی ستاسو د رب د خوا شفا د هغه مرضونو چې دي سینو کې هدایت دی رحمت دی لپاره د ایماندارو او دا پیدا تقریبا قرآن 15 کرت راوړی ده پنځم حکمت دی انذار سورہ کہف 2 نمبر آیت لینذر قرطبی لیکلی علامات تخویف خلق الاطلاع ورکول سره د یری کہف 2 نمبر آیت کې دا مسله ده شپږم حکمت چې د بشارت سورہ کہف 2 نمبر آیت او دا حکمت تقریبا قرآن کې 9 کرت ذکر کړی شوی دی زیر ورکی دی مومنانو لا چالا الذين يعملون الصالحات اغه انسانان چې عمل کوي د شریعت برابر عمل صالح بارک به ان شاء الله به خبره کیږي په خپل ځای درې تعریفه څوارلس اسباب د عمل صالح دای سره به خوا کې به حکمتنا هم حکمت د نزول د قرآن شده بلاغ سورہ ابراہیم 250 نمبر آیت بلاغ للناس اتم حکمت د پاره تدبر سورہ سواد 9 نمبر آیت لیدبر مانا چې داخله سوچ پکې وکي عبداللہ ابن مبارک بارک راځي چې یو آیات سبا پورې لوستو قرطبی لیکلی تذکرہ کې سوچ کوئ پر آیتونو کې حکمت به کو اگر انسانان چې تدبر پر قرآن کې نه کوي نو الله تعالی له سخت توبیخ ورکړي لکه سورہ نساء 2 نمبر آیت سورہ محمد سلیریش سورہ مومنون 8 نمبر آیت ولی تدبر نه کوي داخلك نهم حکمت چې تذکرہ را تذکر و ذکر سورہ سواد 9 نمبر آیت سورہ طه 3 نمبر آیت سورہ قاف 10 نمبر آیت دا فائدہ تقریبا قرآن کی یو درس کرت اللہ اڑولے دا بار بار لیتذکر تذکرہ ذکرہ لسم حکمت دا دے چې خلق تیارونه وځي په طلب درنا سورہ ابراہیم اول نمبر آیت لتخرج الناس من الظلمات الى النور که ژوند باقی التب تقریبا ویش توجیحات به بیانېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان د ظلمات او بدعت نه ظلمات او جهل نه ظلمات او ګناهونو نه د ظلمات او د عصبیت نه د ظلمات او تقلید نه د ظلمات او شرک نه یو ان شاء الله به ذکر کیږي التا سورہ حدید 9 نمبر آیت کې بری موضوع باندې الله تشریح کړی دا ایو لسم لوی حکمت پکې دا چې د خلکو اختلاف کړي بس د حل پکار دی سورہ نحل 1 نمبر آیت لتبین للناس نحل 3 نمبر آیت الغرض قرآن کریم چې هغه د مسلې تشریح د پاره راغلی دی چې لا اله الا الله توحید بعث بعد الموت نور د ډېر مسائل چې دی جنجال کړی دی اختلاف بس کړي بس پدې کې پنځم مبحث دا دی چې د قرآن مرکزی مسله سره موضوع سره کله تعبیر ته کې دی چې په موضوع کله تعبیر کې دی چې په عنوان کله تعبیر ته کې دی چې په ترجمه کله دعوه باندې
دیو جن امام زرکشی لیکلی دی البرهان کی و حافظ ابو طاهر السلفی هغه دیو چا باره کې فرمایي چې ما دا هغه نه اورېدل کړي د هر کتاب یو ترجمه ای د الله د کتاب ترجمه د الله د کتاب عنوان د الله د کتاب مقصد څه دی بلاغ للناس سورہ ابراہیم 250 نمبر آیت تشریح کوي خلکو له من بده شي وایي چې د قران کریم لوی موضوع سره التوحید اسکه ټول انواع د کفر او د شرک تردید کیږي ماتیږي رد کیږي پرې باندې به آیتونه ځان سره یاد ساتئ سورہ انعام 1 نمبر آیت الته فرمایي چې تابعداري وکړه چې تعالی وحی کې دی شي استاد رب د خوانه غدا خبره ده چې لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا دا غنا ایک یو الله دی یو کل ایک یو الله د الہ معنا به ورسکی ان شاء الله الہ په عام معنا سره او په خاص معنا سره خاص معنا سره یو معبود برحق عام معنا باندې تقریبا شپږ د تعبیر کیږي قرآن خود عجیب کتاب ہے اللہ تشریح کتاب دے سورہ انعام 1 کی دل تتاسو سوچ کوئی لا الہ الا اللہ دا بدل دے یا دقشان بیان دے رہے دے ما نا مراد سر لا الہ الا اللہ یا غم بدل منہو دے بدل لے دویم سورہ ہود کی ویلی دی اول اور دویم نمبر آیت کی اللہ تعبدو الا اللہ اے انسانانو د اچھا بندگی من کوئی مگر دیو اللہ فراد سے مانا کرے دا فصلت آیاتو بان لا تعبدو الا اللہ د قرآن دا آیتون تفصیل دی موضوع پار راغل دی چی یو اللہ آیت کا یو اللہ مقاتل بے وی مراد عبادت نہ توحید دے دریم سورہ ہود سوال نمبر آیت کی موئی سبے وی فعلمو پویا شے بدیچ دا قرآن نازل شوید اللہ پا علم وان لا الہ الا ہو پدی خبر مانی چی نشتر حقدار دمندگی سوا داغا ایک کی واضح آگا دے دی مقام کی دا وان لا الہ عطف دی ایدی ما تو فلیت شیر انما یا عطب دے پدے علم اللہ باندے یعنی یقینو کئی پدی خبر باندے قرآن دا توحید دا پارا راغلے دے دا شرک دا رد دا پارا دا انداد دا رد دا پارا بس دلوی مقصد دے قرآن نو سلورم سورہ ابراہیم 250 نمبر آیت التبیتسوی داخل دی پویشی انما هو الہ یقینا آغا حقدار دمندگی دے اکیو ان قرآن نازل لے پارا دا علم بالتوحید توحید مقصود بالذات دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم مدارج السالکین کی لکھی دریم جلد 350 نمبر صفحہ سوئی ہر یو آیات پا قرآن کی متضمنۃ للتوحید دا متضمن دے توحید لا یا با دعوت ورگئی توحید لا یا بے خبر ورکڑی یا برد کی غیر اللہ پا عبادت توحیدی فعلی توحیدی قولی توحیدی ایجابی توحیدی سلوی توحیدی متصل توحیدی منفصل تقریباً قرآن کے بذکر کو دیکھے اتل لسم ازداقات او یوصل ات پیدیر توحید بار بار راڑی راڑی کل خبر د اللہ نہ کئی د اللہ صفاتنا کل دعوت ور کئی د اللہ بندگیلا کل امر و نہیں ذکر کئی
کله خبر ذکر کوي چې الله توحید والا څومره اکرام کړي، کله خبر ورکوي چې د شرک والا څومره بدی بیان کړي ده. مولا علی قاری ویلي دي فالقرآن كله في التوحید، او انسانانو قرآن ټول په دې خبره کې دی چې لا اله الا الله. اول جل لسم نمبر صفحه، مرقات دویم جل یوصل اتش بیت نمبر صفحه، بید آیات ساتي. دلته کې درې قسمه مقاصد دي. یو قسم د شي مقصد دی چې هغه د ټول قرآن سره تعلق ساتي من حيث المجموع، اول نه نیولې اخره پورې. دویم قسم د شي مقاصد دي چې هغه د ټول صورت سره تعلق ساتي ځان لا. دریم قسم د شي مقاصد دي چې د هر آیات سره ځان لا تعلق ساتي. هغه مقاصد چې هغه د ټول قرآن سره تعلق ساتي تقریبا شپږ دانې بیانېږي، هغه ځان سره یاد ساتي. اول توحید، دې سره به د خوا کې صدق د رسول محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتینی نبی دی. دریم صدق د قرآن، څلورم ایمان بالآخرت، پنځم جهاد فی سبیل الله، شپږم انفاق فی سبیل الله. چې په دې کې دا ټول لازمه کې بس دې ته ویل شي استکمال الدین. د یو بل په تایید کې دعوا کې دي. اول بحث، اول اصل ځان سره یاد ساتي توحید. دې کې دوه خبرې مهمې دي. اول توحید پیژندل، دویم د توحید ضد پیژندل. وبضدها تتبین الاشیاء، شی په ضد باندې ډېر ښه پیژندل کېږي. توحید څه ته ویلی شي؟ شرع مقاصد دویم جلد څلور شپېته نمبر صفحه، ای کې لیکلي دي اعتقاد عدم الشریک فی الالوهیة و خواصها. عقیده به داسې لري چې هېڅ څوک د رب العالمین سره په هېڅ یو شي کې شریک نشته، په الوهیت کې شریک نشته، دی په خواصو کې. ابن قیم به دې ویلي دي توحید سمانا اثبات صفات الکمال لله عز وجل. ټول صفاتونه د کمال راواله الله له پیش کړي. الله تعالی د هر قسم نقصان نه پاک کړي، خاص کر داغه عبادت یوازې شریک سره مو جوړوي. دې ته ویل شي توحید په شرع. دې مقابل کې به څو قسم توحیدونه نور ځان سره یاد ساتي. توحید الفلاسفه، دویم توحید د جهمیو، دریم توحید د قدریو، څلورم توحید د صوفیاو، پنځم توحید د جاهلانو. توحید د فلاسفه سره یو خدای انکار کوي د الله تعالی د ماهیت لا، کوم چې اضافه دی دغه په وجود امن منو. دویم د الله د صفاتونو انکار کوي چې کوم زائد دي دغه په وجود باندې هر څه کټ کړه، التم کټ کړه، دلتم کټ کړه، ام ذات کې هم صفات کوي. دویم قسم توحید د جهمیه دی. جهمیت څه وایي؟ الله تعالی بر نه دی، په عرش نه دی برابر، مخ د الله نه مني، لاس د الله نه مني، نفس د الله نه مني، دوی د الله نه مني، ساق د الله نه مني، رحمت د الله نه مني، غضب د الله نه مني، او ځان لوي چې موږ موحدین مسلمانان یو. دریم قسم توحید دی توحید د قدریو.
دوی داسې عقیده ده شرقید والا او خیلی والا دا مسله ذکر کوي د دې بندگانو افعال چې د الله تعالی مخلوق نه دی بلکې دا د بنده په خپل مخلوق دی ولی ویسه بیا به د الله په جانب کې بے ادبي راشي سړی زنا کوي غلا کوي بل کوي بل هلته به ټول علماء جوابونه کړي دي یو د بچی پیدا کول دی یو د کسب دی کسب بد دیو پیدا کول کمال بل قسم توحید دری صوفیانو دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاوی کے دے متعلق بے وجود بحث لکھی اور خاص کر احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ ادی صوفیان مبارک کی دی قول کئی عقیدہ لري په وحدت الوجود چې من او الله ټول په یو وجود باندې سره موجود یو کله نوم کې ځان له اهل الاتحاد اهل الحلول د دې په نسبت په واقعي نفس الامر کې دوه وجود نشته بلکې وجود د مخلوق بعینه وجود د الله دی نعوذ بالله من ذلک دی لوډ سپیکر کې دیوال کی ستن کی دی دروازه او اشدار دی ټول کې الله دنه دی نعوذ بالله من ذلک ابن قیم به قصیده کې بری باندې وګد بحث نکلې لري دوی دا خوراک چې کوي ودام الله خواهش پوره کوي د خپل حال سره نعوذ بالله من ذلک ته ټول مخلوقاتو کې دا راو نه مونږ الله جدا دی او مخلوق جدا دی قران بارک مونږ ویل المنزل منزل انزال منزل 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 الیه ټول غواړي نو هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم او الله په وجود باندې موجود دی نو قران له به ولي ویل المنزل خدای چې معنی جدا دی کنه دریم توحید د جاهلانو دوی اقرار کوي په دې خبره باندې چې الله تعالی فقط خالق دی او بس نور الله سره به دوی شرکی وسیله جایز ګڼي شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموعہ کی دوی درد پارم به ولیکل چې ګور اے انسانانو د الله او د مخلوق پر مابین کې فرق دی بدایت ساتي ماده توحید د لفظ قران کې ثابت ده دوی کله کله اهل حدیث باندې اعتراض کوي چې اره مسله کې تاسو یې بدعت توحید کوم ځای کې ذکر ده خدام به لفظ دی قرآن کے خودیر آیتون پر ایمان دال لی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ شرب دیات کے بری قرآن کی وحدہ اے متوحدن بعض احادیثان سر اجمالیات ساتھ چھ دا لفظ بکی مستعمل دے لکا مسلم اول جل و درشمبر صفا من وحد اللہ دویم اول جلد ودر شمبر صفا بنی الاسلام علی خمسن التکی من توحید ٹکی راغلے رہے مسد احمد سلورم جلی و سلدول سمر صفا سنن ترمیزی اول جل 203 شمبر صفا امام ابو داود اول جل 355 سمر صفا مسند احمد دویم جل یوسل دوات نمبر صفا ابن ماجد دویم جل یوسل نهنوی نمبر صفحہ دے ټول کې لفظ توحید راغلے رہے لیکن شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ اغو پخپل کتابونو کی تعریف توحید سے کولو دا ځان سره یاد ساتي جامع معنی تعریف دی الاعتقاد بان الله موجود عقیده بلری چې الله تعالی موجود دی دا یو شریک نشته په ذات کې شریک نشته په صفاتو کې شریک نشته په هغه صفاتو کې چې کوم د رب العالمین پورې خاص دي
نو کم سړی چې منکر دی د الله د وجود نه هغه ملحد دی کنه دهری کافر. او څومره دلایل د توحید چې ذکر کړی شوي دي قرآن کې یا د قشان په عقول سلیمو کې بس هغه دلیل د رب العالمین د وجود او میرے بارے کیا مستقل کتاب لیکلو. دویم کم سړی چې منکر توحید په ذات او صفاتونه بس تام مشترک دي صفات خاصه د رب العالمین راواله بل چاله ورکا. نو ارکل چې موضوع توحید دای دی پر اخوا کې د عزت اوس پیژندل پکار د شرک ضد توحید دی. متنبی وی کنه و بضد تتبین الاشیاء شکل پیژندل کېږي چې ضد یو پیژني. شرک راځي په لغت کې په معنا د حصہ دارای حصہ چاله ور کول برق ور کول. تقریبا قرآن کې بری تعبیر باندې پنځه کردا تعبیر شوی دی. سورہ نساء 2 نمبر آیت، سورہ انعام 19 نمبر آیت، سورہ طه 2 نمبر آیت، سورہ روم 28 نمبر آیت، سورہ زمر 19 نمبر آیت. دیجئے کی مراد در شرکت نہ شرکت مانا د لغوی سره دی نفس برخه اصطلاح کې به سره ویل شي هغه شرک چې الله قرآن کې تفصیلی بدی بیان کړی را تقریبا یوش په تکرار او دې مبارک به سلور امور ذکر کړی دی. اول ان الله لا یغفر الله شرک نه معاف کوي او کتب ټول معاف کوي خو لمن یشاء چاله شی غواړي. سورہ نساء 30 نمبر آیت. دویم کله وی دا شرک کار گمراهی دا سورہ نساء 14 نمبر آیت. بل اول آیت دی کی رد په هغه شابانی چې علما پیران ناکار مولین هغه د الله سره شریکان کړو دوی به استغفار الله باندې دروغ وتړل. دویم آیت د سورې نساء 14 کې شرک د عوام رد کې چار پایانو غوندري. سورہ مائده 2 نمبر آیت کې موي کم انسانان چې الله تعالی سره شریک جوړ کی جنت په من ده زه جهنم ده او مقصد په آیت کې رد شفاعت قهری. سورہ حج 10 کې وایي د دې مثال شې لکه اسمان نه سړی رو غورځيږي استمرغان یو تختی لر جدا ځای له وګرځي. ابن قیم بیان ته بدای او تفسیر یې تطبیق کړی لري کله چې قرآن او سنت نه جدا شي نه کار مولانو سره واوړي پیرانو سره واوړي اس دهری شي سره د آیات کې تاسو ګورئ د آیات د ایمان تشبیه او د توحید ورکړي د اسمان سره. کم یو انسان چې توحید پری دی لکه باران شلان دی رو غورځيږي. جنات او د قشان شیطانان ناکار انسانان مرغان دي په شرک تیزی کړه آخر کې څه دهری شوی. نو هغه انسان چې توحید نه مني بس دا سړی مشرک دی کندر دی دین مال عزت ټول دې د ناکار مولین پیران به علي کله کله دهری شي کړه به. امام راغب ویلي المفردات کی 502 نمبر صفحہ وہ انسان سے بری دن کی شرک کی آپ دو قسم رہے یو الشرک العظیم لوی شرک اگر ست ویلے گی چې سړی د رب العالمین سره سړی بل څو شریک کی لکه اشرک فلان بالله ٹھیک دا الله دی خو لیکن دام داغه سره کم نه دی
دا کفر دی به. دویم شرک صغیر دی، هغه دې ته ویل کېږي چې انسان بعضې کارونه کوي اس ته به دې کې غیر الله لحاظ مراد کی، ریا مخرج عن الملت دا نه دی به. ابن کثیر د سورہ کهف رستنی آیتونو باره کې اوږد ډېر دلیل راوړي دي. شاه ولی الله سے به لیکلي دي حجت الله 98 نمبر صفحه. شرک څه ته ویلی شي؟ هغه دا چې دی بعضې انسانانو باره کې بعضې خلک عقیده ولري ناشنا کارونه ته صادر شي چې دا ګوره په صفتونو د کمال باندې مشتمل دی چې کم د الله صفات دي کم چې د هغه پورې خاص بس د پورې د خاص شي. عبادت دی تسلل لیبل کله الفوز الکبیر کی وی شرک دې ته ویل کېږي چې انسان د غیر الله ته د رب العالمین د صفتونو نه یو صفت ثابت کا. علامت افتزانی شرع قائد بشپک 500 نمبر صفحه کې سوئی اثبات الشریک فی الالوهیت، یو سړی په اولوهیت کې اوسوک د الله سره شریک کی. شاه عبدالقادر ویلی دی موضع القرآن کې شرک دا معنا صفت خاصه د رب العالمین راواله لکه الله په غیب باندې پوهیږي هغه اسره مخلوق لور کا نه الله تعالی په ارسمانی پوهیږي بل څوک نه. دا خدا عقیده خبره ده. اذاعت الریب کې صفدر شیب لیکلی را ایدی سره ورسته د شرک اقسام چې شرک فی العلم سره ویلی شي د یې سره فی الربوبیت سمانا فی الالوهیت سمانا هغه به انشاءالله تفریح وروسته به تشریح شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.